په یو علاقه کې په قبرستان کې یو سړي د مړي سره زنا وکړه. وی د وخت بادشاه هغه ته په خوب کې یو سړی راغی چې په پلانکي قبرستان کې یو سړي د مړي سره زنا کړې ده، د مړي سره، او ده پسې خپل سپایان ولېږه او ری والا په خپل حکومت کې ولا اعلی عهده ورکه، د ځان مشیر یې جوړ کړه. بادشاه دې تپوس کوي هغه ګناه کړې ده، زه څنګه دغه ورکړم؟ دا تپوس یې چې کوو، هغه ډایرکټ خوب یې وتښتېدو، راپاڅېدو. حیران هم شه، خو بهرحال حکم ورته شوی خوب کې، سپایان یې ورپسې ولېږله، سړی راولئ. سپایان قبرستان ته ورغلل، مسړی یا زناکار یې په هغه ځای کې ګیر و چې کوم د مړي سره زنا کړې وه. هغه چې سپایان ولیدل، هغه ویل چې بس مرګ راغی، او ویرېدو چې زما د ګناه او زما چې دا کومه غلطي کړې ده، خیال دا دی چې زما دا ګناه چې کومه دی هلته رسېدلې ده بادشاه ته، نو ځکه یې راپسې سپایان راولېږل. سپایانو ګیر کو او د په لاره لاره کې دا سوچ کو چې دا زما اخرنۍ سلګۍ دي، بهرحال په ګناه کې ګیر شوم. خو چې هلته د بادشاه دربار ته دا زناکار سړی ورسېدو، نو بادشاه ورته ډاریک وویې چې ته زما تا ته ما دا اعلی عهده درکه، دومره دومره تنخوا ده، تا ته به دومره سهولیات او مراعات میلاویږي، دا دې ګاړی دی، دا دې دا دي، دا دې دا دي. سړی حیرانه شو، خوشحاله هم شو چې په کومې ګناه زه یېرېدم چې بادشاه به ماله څه شی راکوي، ما به پانسي کوي، ما دومره خطرناکه ګناه کړې چې ما د شپې په قبرستان کې د مړي سره زنا کړې ده. بادشاه خو ما پرېږدي نه، او خبره د دې الټه شوه، ماله بادشاه غټه عهده راکړه، ماله یې کوم دی ګاړی راکړه، ماله یې مراعات. بادشاه خو هغه خوب کې چې څه حکم هغه ته شوی هغه خبره یې پوره کړه. بلې شپې له بیا هغه سړی ورته راغلی په خوب کې. بادشاه ورته خوب کې وي چې ما خو ستا هغه خبره ومنله، هغه زناکار سړی مې راوستو، دلته مې په تخت کښېنو، ښه اعلی عهده مې وله ورکړه، خو دا راته ووایه چې دا شی خو بلکل ما ته الټه ښکاره شو، په دې کې حکمت سره یې دننه. نو سړي ولا جواب ورکو چې اصل کې کله د سړي دا ګناه وکړه په قبرستان کې، الله رب العزت دا ګناه الله رب العزت ته ډېره بده رالاله، ډېر زیات پرې خفه شو، چونکې د ده دا ژوند لا ډېر پاتې دی. الله رب العزت نه غواړي چې ده ته توبه موقع میلاو شي، دا د دې ګناه نه توبه وباسي. الله رب العزت په خپل علم کې دا لیکلې ده چې زه به دله خامخا په آخرت کې د دې سزا ورکوم. نو په دې وجه باندې موږ تا ته دا ووي چې دا راوله په عیش او عشرت کې وساته چې ده ته د توبې موقع میلاو نه شي، چې دا وګڼي چې یاره د ګناه سره په دې چې ما ته به سزا میلاوي ده، الټه ما ته په ګناه باندې څه میلاو شو، اوچته اوچته عهدې راته میلاو شي، عیش او عشرت راته میلاو شو.